دی الګ ته دی خپل الګ ته ونی دي سه ولې مې سلګو ته ور خطا شولې لا خو مې د اوخ کو باران پاتې ولې مې سلګو ته ور خطا شولې لا خو مې د اوخ کو باران پاتې ده بسم الله الرحمن الرحیم اول خو زه فخر او ویاړ کوم چې په خپل وطن کې په خپل خاور کې د مېلمنو قربایم ځکه چې زه چې څومره فخر او ویاړ کوم زه په خپل خاور کوم په سواد کوم او هغه په دې اساس باندې چې دې منطقې ته دې خاور ته ادب سواد خو په دې کې هیڅ شک نشته چې ټول خلک تعالی ترغو نو په دې کې سواد په هغه حالاتو کې منظم چې کله بادشاہ صاحب او کله والی صاحب دلته کې ادب منظم او د ادب د پاره به باقاعده پروګرام کېدل او هغه اصل چې ظاهر خبر چې په مشرانو کې اصلي کشران ته هغه بیا ضرور منتقل کېږي که فرض کوم مشرانو کې شاعري نه هغه بیا په کشران ته نشي منتقل کېږي زه یو خو د ګران صاحب ممنون یم چې د لرې لرې نه زموږ ډېر ښاغلي او سپېڅلي شاعران راغلي دي او زه دا په لومړي ځل دا محسوسوم چې زه په داسې خلکو کې ناست یم چې په هغې کې یو یو قدر حساب وم نو هغه زما لپاره ګرانه ده خو خوشحالېږم چې دې خاورې ته دې منطقې ته زموږ دې وطن ته دا خلک راغلل او دا هغې ښایسته کړه او دا باور لرو دا هیله لرو چې بیا هم دغه رنګ خوندور پروګرامي باید چې ساحل صاحب راغلی وي خو د هغه مجبوریانې وي هغه هم د دې خاورې په ادب کې د دې په پرمختګ کې ډېر لوی لاس کړی دی په دې کې هېڅ شک نشته که څوک شک کوي نو هغه په زما خیال دی غلط کوي خو د دې نه ډېر مخکې زمونږ دغه چې دی زمونږ کوم شاعران وو په هغې کې زمونږ صدیقي صاحب چې دی زه انتظار کوم چا د سترګو ولې پناه شونده نو دا ډېره معقوله سندره او ډېر ښه غزل بیا د فیضان صاحب بندې شو نن ما ته د جانان د دیوان لارې هر طرف ته ګورم وینم او وینم چراغان یا د عبداللطیف شاهین د کابل چې دی د هغه وګوره ته ما ته ستا نظر کې څنګه ښکارم دا هغه بنیادونو چې په دې خاوره کې د ادب او د شعر ډېره ونډه خلکو ته ورکړه احساس یې ورکړو چې یاره دلته ډېر ښه ادب دی دا خبرې به اوږده ونه کړو هلکه پاسې زه کومه چې دانش صاحب د دې خاورې د دې منطقې زمونږ د هغه د دیر د سرونو هغه بلبل دی چې هغه په لږ وخت کې ځان په خلکو دومره وپېژندو زما خیال دی چې ډېر خلک شاته پاتې شو چا چې به ځان ته لوی لوی فرعونان وایي هغه ټول د خپل لاندې کړه دغه شان زموږ د بنیر د سیمې دا زلمی چې راغلی دی زه ډېر خوشحاله یم ډېر زیات خوشحاله یم او زه بنیر یم او دا بل شمسې والا هم دا شنګله هم زموږ ده بنیر هم زموږ دی ټول زموږ دي په دې کې پردي څوک نشته خو یو بل مټي یو لکه فرض که زمانه بنیر بیلی هم خرابېږم که زمانه شنګله بیلی هم خرابېږم دا ټول زموږ د دې خاورې خدا دغه د سواد په کار ده چې دي دغه رنګ زه به بله هم یو خواست کوم خپل ملګري ته بلکې زما دا نور ډېر ښه تکړه تکړه مشران ناست دي چې کم شاعران د لرې نه راځي لکه زموږ دا شاعران چې دي د دې لپاره تاسو څه داسې کوشش کوئ چې هغه واپس ځي چې د هغې لپاره تاسو لارې برابروئ د هغې لپاره د تګ راتګ خرچه چې د هغه په هغې باندې برابروئ د دې لپاره هغه ټولنه د هغې لپاره دغه کوي چنده کوي کار څه کوي خو چې ډېر رخصتېږي دي د کم از کم یوه فواره لاګلي ده دا زوړ رواج ده په کار دی ځکه یې سړی خپلې پیسې خرڅ کړي راشي وخت ورکړي دی موږ لوی احسان دی په سواد باندې نو دا په دې خبر به ځان سره دا به لږ نور کړي چې بیا لپاره په کار زموږ مېلمانه تش لاس راوړی شي زه شعر خو ځکه نه یم چې نن زه کوربه یم او چې کله که خیر بیا مشاعره او په مشاعره کې وربیا وایو روایو او زه مشکور یم ستاسو یو ځل بیا او زه به د دې مېلمنو سره شریکم هغه سړی خو په سړو کې چشمار کړی هغه به ووایم خو زه به د دې مېلمنو سره ده او بله خبره دا ده چې زه خبره ما نه بیخي هېرېږي چې دلته په دې شعرونو کې چې کوم پښتون احساس بیدار شوی دی دا ډېره ضروري ده
زمونږ د ټول نه بدبختي دا ده چې پښتانه ټول دي یو خدا خبره ده چې په دې وخت کې چې کوم شعرونه ویل شو د هغې په تناظر کې وایم چې دلته پښتو وایي پښتو کوي ژوند د پښتنو کوي هغه پښتون دی دا تمیزونه چې موږ راوستي تفریقات دا د پښتنو جرګه چې ورانه شوې ده دا موږ په خپل رانه کړی دا فلانی دی دا فلان نه چې کله د پښتو خبره دي ټول پښتانه دي بیا د هر چا خپل خیل دی د هر چا خپل نسب دی ادبي خو په پښتنو کې تفریق راوستل چې دا ډېر لوی نقصان دی او ډېر خلک یې خراب کړو په دې وجه باندې دا فلانی دا مولا دی دا هېڅوک مولا نه دی چا به په خپل خېټې دپاره نیتوب شروع کړی چا به د خپلې خېټې دپاره بل څه کار شروع کړی خو پښتانه ټول دي دا زما واجب ورور ناست دی دا زما د ورکوټوالي هلک دی د ورکوټوالي ملګری مې دی موږ یو ځای په کالج کې سبق ویلی دی دا چې هر نظر میں حیران پاتے رہے دا چې هر نظر میں حیران پاتے رہے لا پکې تصویر د جانان پاتے رہے دا چې هر نظر میں حیران پاتے رہے لا پکې تصویر د جانان پاتے رہے او ولې مې سلګو ته ورخطا شولې منیري صاحب ولې مې سلګو ته ورخطا شولې لا خو مې د اوښکو باران پاتے رہے ولې مې سلګو ته ورخطا شولې لا خو مې د اوښکو باران پاتې دی او تا ته چې د ځان په نظر ګورم تا ته چې د ځان په نظر ګورم ما نه د په سترګو کې ځان پاتې دی تا ته چې د ځان په نظر ګورم ما نه د په سترګو کې ځان پاتې دی او هغه د ټول عمر لیونی ارمان هغه د ټول عمر لیونی ارمان ستا د یو ارمان په ارمان پاتې هغه د ټول عمر لیونی ارمان ستا د یو ارمان په ارمان پاتې دی او تا چې غریب نیولي راکتلي وو تا چې غریب نیولي راکتلي وو دی هلک ته یم دی ښکلي هلک ته یم تا چې غریب نیولي راکتلي وو زړه کې مې ګمان او ګمان پاتې او آخري شعر دی چې نور هره ګرانه مې اسانه کړه نور هره ګرانه مې اسانه کړه ګران چې ولایقه نو ګران پاتې ډېر تشکر ډېره مننه او ټول په خیر راغلی تاسو د ټول دغه شرف په ادب مین دی